عاد ثانی یو دویم قوم پر مخ د ځمکه اوسېده او هغوی به شرک کو د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کې تقریباً په 16 سورتونو کې ذکر کوي. اوسېدل به د شام او د دې حجاز د مکې مکرمې او مدینې منورې په دې منځ کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او په هغه غرونو کې د دوی آبادۍ وې هغې کې به اوسېدل. تاریخ لیکي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته به سمودیان وې او غرونو کې ځان له بلډینګونه جوړ کړي او آبادۍ یې جوړې کړې وې. او اوس هم تاریخ لیکي موجوده یو مورخ مصري مورخ دی هغه لیکي چې زه په خپله تللی یم دا علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوس هم د بادشاه یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاه محل جوړ شي کمرې پکې جوړ شي د بادشاه پایتخت پکې دی حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي د څاروو د اسونو او د اوښانو د تړلو استبلې پکې دي. دې غر دننه تراشلی دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دي. اوس خلک دې وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده بلکل ټیک ده خو موږ وایو چې داسې مخکې م یو ساینس تېر شوی دی خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبې نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل هغه ساینس یې ورسره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې منځ کې د دې غټې غټې آبادۍ وې په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه و سرسبز و شاداب خوږې اوبه مزیدارې چینې او د زندګۍ د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخته و د بوتانو عبادت به یې کو هر چا ځان له په کور کې یو بوت ساتلی و هغې بوت ته به یې سجدې کولې عبادت به یې ورته کو رام رام به یې ورته کول او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتان و هغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې ښخ کړي وو چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل د هغې غټو غټو بوتانو عبادت به یې کو. زما ورونو یو قوم هم الله د هدایت